खुदा की बंदगी, हर मुसीबत हर बला फिर उसके सर पे आ पड़ी। وان هو ددا ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ روایت دے قالا دے فرمائی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اوریدلی د الله رسول صلی اللہ علیہ وسلم نا یقول چید سی ویلے کل امتی معافا الا المجاهرین ہر یو د امت زمانہ با معاف کیدن کے سوا د چانا شاپ جہر گناہ کئ مجاهرین بخکارا باندې گناہ کوي یہ تھار به چرته وو اب بخکارا باندې گناہ کوي کارا گناہ څه ده لکه ځان لاسم ګناهګاری لا يحب الله الجهر بالسوء الله رب العالمین کارا گناہ نه کوي سوچے اللہ معاف کئی ہر یو گناہگار چی توبہ اللہ توبہ ازنی گناہنا او زنی دسم معاف کئی ویل المجاہرین سوا دا خلقنا چی بخکارا باندے گناہ کی زکدہ دیر ورڈاڑا دے پالا باندے ایمان با خوف اور رجا بمین ساتی دس ایمان بنا ساتی چی خروم اگیر او یما چی اللہ غفور رحیم دے نمبر جی اول عقیدہ دا چی دا گناہ پا وقت کیا ہے محاکم زویم اللہ غفور رحیم دے دم رو ڈاڑے ماں دی گناہ بان او دم را ڈاڑا گلزم تسی کاروا سوک نکی بلکہ ہیرے گوان دا اللہ ندسنا چی صحابہ و ساجبہ شان دے بخفل اکلیشونے پا عمال غیری دن چی قبول بشیو کانا من بخفل گناہون ہم نہیں ریگو چی اللہ گناہون ہم کری دی بدیم ور ڈاری واللہ غفور رحیم مرجعہ یو باطل پرست سڑالا دا اگئی پارس کے داو چی بس داو امید لری چی اللہ نکو امید بکار دے اس اللہ غفور رحیم نے کہ گناہ کیو کار سکے کہ قتل کیو کار سکے نام غلط د خوف اور رجا په منځ کې ودی ایمان یریږي به هم په نیکو اعمالو باندې بد و میریږي امید هم د الله نه ساتي چې الله غفور رحیم دی یره هم ته ساتي ګناهونه باندې امید به ساتي چې الله غفور رحیم دی په دې زمانه په نیکو اعمالو کې څه کمې زه ته شی الله بیره تمام الا المجاهد دلته هو د رمضان مبارک همیشه او یو کیسته د نبی سنت تراوی وی پای باندې خلق په کیسته طریقه باندې ولاړی بجامه او دې ځوانان وا فیلډر کې اب موټر سایکل باندې فیلډر کې وې دې ډېګ له هوا ور کړی وداوا د کل امتی معافا الا المجاهرین ہر یو تو امت زمانہ داو معاف کی دن کے سوا د جہر کو ان کے نہ گناہ باندې گناہ مت تم ڈاڑا شو الگ ځان لري سم شوق دی وونه کی می گناہ کی دا استغفر گناہ تنور والے گناہگاری نور رمضان سره گناہ دل ته خلق دمانځنه بواس دا جمعه درې سه دا خو د خلق صفات دي جان مشرکان او خلق ور شکار کو چې داغه مبارک کې سراغلی چې ما کانا صلاتهم عند البيت الا مكان وتسبيح ندی منذری د خور د الله واته مگر پیلی والے اولاد پسوږي ته موټر سایکل باندې روان نغاری ریږي دادا کا مشرکین عادت دی نبی به موږ ګډ وډاو دلته نبی په امتیان وای تاسو موږ ګډ وډاو تاسو ما عادت راغی خو عذاب ته منتظر اوسئ کوم با خلق راځي پیدامه یو چې هو پلانې چلو شو کل امتی معافا الا المجاهرین او بکارا باندې چرس بل کړی او غاټ سوینګر امیر سے او با او د روډ غاړې ته ډېر واس چل دا کړی کو پېم سر کړی سپینه ګیرم اکاسو یا وای دا وای دی شي وای چل د چل زبې خو د پاټکه وای رسیدو چل څه تمرا یہ خلق راډا شو الله مکه به عالم ولید لو ارنه به چرتا انا سوار هم خلق دوم احتیاط سوار هم چرتا په 1000 کی ما ته هم نه راوړ تمرا احتیاط به کو
پورا احتیاط اوس چرس په جمعات کې تاسو خلک هم لیدلي چرس په جمعات کې ځنې په تبلیغ کې لاړ شي چرسې نه وسوي جمعات کې چرس چرته جمعات کې دغه طبیعت الخلا ته نه وته ال چرس یو چلته نه څوک نه به جمعات په مینس کې لګي چرس او تله دعوت دی لکه خیال به لارو کې وکړ نه ګور به جهر باندې وګور ګنا نه کوي استاد چې استاد وجنه کم خلک ډاډه شو کم خلک استاد وجنه چر پلانیم کې ورځه ته به ګرځ شان ګناګار څنګه دا وو او الله ولې ما پم نکي رسول د الله دروغ نه وای کل امتی هر یو د امت زمانہ موافع المجاهرین معاف کیدون کړي مگر جهر کون کې نه په ګناه باندې چې ګناه باندې جهر کوي هر قسم ګناه چیا اډان کا کور دی او کاغه چرس دی او کاغه چرته سود دی او کاغه ار ګناه او شي د خلکو مخکې کې معاف کېدو نه وإن من المجاهرة أيام الرجل بالليل عملا تجار کولنا په ګناه باندې دام لا شي او سړی د شپې او عملو کې ثم يصبح او به سبا کې وقد ستره الله عليه تحقیق سره الله پرده رچلی بد باندې فیقول او دا وای خلق د یا فلان عملت البارحه كذا وكذا ما بیگاش پدا کار کړی دی او بیگاش په مدا کار کړی دی وخد باتا یسر رب حال دار چې د شپه تیر کړی او پرده رچلی الله رب د پد باندې و یصبح او دا سبا کوي یکشف ستر الله انو چلره کوي د ځان خپلنا د الله پردا الله به پردا راځي یو سړي باندې الله پردا راځي د شپې یو ګناه شي بس خطا او شو بهتر خدا راځي بس هغه توبه د خشبي وباسه اسوک د سره خبرو الله در باندې پردا راوچل ته ولې ځان دې دا سوارا شمایته سکی نه پلان دا ډېر ځنو خلک دې سګاري لو پران راوشي د خپل خځه خبري او فایده رابشي بل یو کار دی دا د حیان سره خبره ده هم مجلس ورس خبره کوي چې هغه د مجلس شان سره کوي کنه چرته به اغلا کړي او دلته خلک ته یاره پلانینګ باندې مون کاندر ورس اشکار یاره په پلان چې کنه بیګا خپلانې جنې سمېره د اشکار وو خلک شریف دی چې دسه خبره او به التا شایقی مجلس سنتو قرآن سینے سے لگا کر دیکھیے 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 روشنی پاؤ گے ہوگی دور دل کی دیرگی روشنی پاؤ گے ہوگی دور دل کی تیرگی چھوڑ دی مسلم نے جس دن سے خدا کی بندگی ہر مصیبت ہر بلا پھر اس کے سر پہ آ پڑی